مونږ غواړو معلوم کړو چې ax جمع b کل مربع دا مساوي کیږي له څه سره. تاسو ویډیو ودروئ د دې د حل کولو کوښښ وکړئ او معلوم کړئ چې ax جمع b کل مربع د b او a له مخې قیمتونو له مخې مساوي کیږي له څه سره. نو راځو مونږ په دې باندې کار کوو. مونږ پوهیږو چې دا مساوي کیږي ax جمع b یو قوس او ax جمع b بل قوس. دا د دواړو قوسونو د ضرب حاصل په شکل لیکلی شو. دلته ax او دلته هم ax همدارنګه دلته هم b او دلته هم b او دې ځای نه دا مساوي کیږي. مونږ کولی شو چې دا حد له دې حد سره ضرب کو. دا به مساوي شي مونږ ته ax کل مربع. دا به مربع شي ax کل مربع. ورپسې راځي څه شی؟ ورپسې راځي دا حد له دې سره ضربیږي د دې سره. دا به مساوي شي مونږ ته څه شی؟ جمع abx همدارنګه بیا به دا حد له دې سره ضرب شي. دا به مساوي شي یو ځلې بیا abx سره او پای کې دا حد به له دې حد سره ضرب شي. دا به مساوي شي څه سره؟ b مربع سره. له دې ځای نه به دا مساوي شي مونږ لیکو چې مونږ سره پاتې کیږي ax کل مربع جمع دلته abx او abx سره جمع کو 2abx پاتې کیږي او جمع b مربع. او له دې ځای نه اوس دا داسې لیکلی شو چې دا مونږ لیکو a مربع x مربع او بیا پاتې حدونه ورسره لیکو 2abx او پای کې b مربع. دا مونږ ولې داسې په دې شکل ولیکو؟ دا مونږ ځکه په دې شکل ولیکو چې دا اوس مونږ ته د هر یو بینوم د مربع شکل کې چې مونږ ته راکړل شوی د هغې دا یو ترتیب شو یا دا یوه نمونه شوه. د بېلګې په ډول که چیرې تاسو ته څوک راشي او درته ووایي چې مونږ سره یو څه شی دی؟ ټرینوم دی چې 25x مربع جمع 20x جمع 4 او مونږ ته ووایي چې دا تاسو څنګه کوي؟ په دوه بینومونو د بینوم په شکل باندې دا ولیکئ یا تجزیه کوي. نو راځو اوس دا مونږ په دې شکل ته څنګه اړوو. نو راځو مونږ ګورو کله چې دغه 15x مربع ته وګورو دا مونږ داسې لیکلی شو چې 15 مربع x مربع او یا په لنډ شکل داسې لیکو چې 15x کل مربع او همدارنګه مونږ دغه 4 لیکلی شو چې دا مساوي کیږي له 2 مربع سره. دا 2 مربع دی 4 په ځای ولیکل شو او 25x مربع په ځای 15x کل مربع ولیکل شو. اوس راځو دغه 20x ته دا دغه 2ab شکل ته برابریږي او کنه. نو موږ لرو چې دلته a څو دی؟ a 15 دی او b 2 دی. نو 2ab به مساوي کیږي له څو سره؟ دا موږ لیکو چې دا جمع 2 a په ځای قیمت څو دی؟ a په ځای قیمت دی 15. نو 2 ضرب 15 او د b په ځای قیمت څو دی؟ b په ځای قیمت دی 2. نو لیکو چې ضرب 2x ضرب 2x x جمع 2 مربع. نو موږ ولیدل چې دغسې ټرینوم دې شکل ته بیخي اوښتل کېدی شي. دلته موږ سره a څه شی دی؟ a 15 دی. a مربع x مربع دلته 15x مربع شو. همدارنګه 2a ضرب b ضرب x دې نه جوړ شو 2 ضرب 15 ضرب b قیمت 2 او x خپله او b مربع په ځای 2 مربع. نو دا چې دا شکل موږ له دې څخه لاسته راوړی نو موږ کولی شو چې دا هم اوس په دې شکل باندې په فکتورونو واړوو. دا به موږ وایو چې دا مساوي کیږي له څه سره؟ دا مساوي کیږي له 15x براخلو 15x کوم چې خپله ax دی او جمع له څه سره؟ جمع b کل مربع سره. نو د دې ویډیو موخه همدا وه چې کله موږ ته په دې شکل پولینوم راکړل شوی وي موږ په دې پوه شو چې آیا دا د کامل مربع شکل لري او که نه. په ځانګړي ډول کله چې د x مربع ضریب هم د یو څخه خلاف وي.